تاسو خپل ویلاګ جوړاوه. خیر امین جان دی. څه چل دی؟ جوړې. څنګه سفر څنګه؟ ویلاګ هم ښه دی او سفر هم. یونې مې هم د غرونو په غرونو کې دي خو ډېر وخت شوي دي. خو دا غر چې کوم نه مخامخ دی داسې اوکه دا بالکل داسې دی لکه د نظامپور غر. ما چې کوم ملګري په نظامپور یې کتلی دي خو د دې پاسه نظامپور دښته چې غرونو پاس دی موږ کلی دی. داسې دې ځای ته وګورم کله بس دغلته پاس دی ما کلی دی. زه په کوټ کې ما کلی دی. ازو مخکې ځو حسن بھائی ځو. دلته راغلو دلته ملګریو اخلی پخلی کولو تیکې میکې جوړولې ډېره مزه یې وکړه سره وخوړې او لږې خبرې مبرې وکړې مخکې هم پسې چې څنګه چل دی دلته څه پروګرام کړی و او کنه دا لکه تاسو په هفته کې هسې راځئ که هسې کله کله چکر شکر دی هفته کې یو ورځ دا پروګرام کوو. موږ اصل کې د کپي صاحب خیبر پختونخوا سټي امپرومنټ پروجیکټ امپلای یو جی او دلته کې موږ ماشاءالله د خپل ملګري یو ټولو انجینیر دی او سوشل ورایزر دی هغه ګیدرینګ بربرو. نو هفته کې دوه هفتې کې خپل دلته پروګرام ته راځو. دا ماشاءالله ډېر ښکلې ایریا ده. لاندې چینې دي او دا ډېره ماشاءالله ډېره تاریخي ایریا ده. د انګریز دور دا ایریا ده. ورېځري ملي دا وګوره دا یو فاونډ جوړ شوی دی. دا د اولډ هغه فاونډ دی داسې پوزیشن دی. دا زیارت هم دی دلته دغه علاقې دپاره داسې څه سهولت نشته دی چې لکه نور بهرني خلک راشي د نور ایریا نه؟ داسې دی چې ګورنمنټ خو ماشاءالله کار کړی دی لکه چې لاندې نه روډ راغلی دی بره دا زوی سیټینګ شوی دی خو هغسې ډیولپمنټ نه دی شوی چې ته وایې چې یو سیر سپاټې والا سپاټ دا جوړ شوی دی. نو ګورنمنټ ته زموږ دا خواست دی دې لوکیشن باندې سپیشل غور وکړي او دې باندې بالکل مطلب چې وکړي چې دا یو سپیشل په ټول کې پی کې کې دا یو ښایسته ځای جوړ شي او دلته د ډېر سپیشل زموږ ساوت سایډ چې هغې کې کرک بنو دهی خان وغیره راځي چې هغه خلک دلته راځي نو داسې ښه سپاټ دا جوړ شي دې باندې خرچه وشي دې کې شجرکاري وشي دې کې ګسټ هاوس جوړ شي ځکه چې لاندې دا چینې دي د اوبه راوځي ډېر ښایسته ځای دی. نو دې باندې د ګورنمنټ خرچه وکړي چې دلته هر طرف نه خلک راځي. دلته خو لکه دا ځای چې کومه علاقه ده دا د پی ټي آی سره ده دوی خو په ټوریزم ډېر خبرې هم کوي زور هم کوي خو دوی دا خپله علاقه کې داسې څه بندوبست نه دی کړی یا داسې د علاقې مشرانو هغو سره خبرې نه دي کړې په دې باندې؟ یاره ټوریزم پروجیکټ خو یقینا کې پی کې سټارټ دی ګایډ په نامې باندې هغې خو سپیشلي ډېر زیات توجه نادرن سایډ ته ورکړی دی. ساوت سایډ باندې صرف ماته چې څومره پته دی شیخ بدین یو زوی دی په لکی اینډ کې او ډی خان سټارټ دی صرف هغې ته دوه روډ منظور کړي دي یو ډی خان نه راغلی دی او یو د لکی نه راغلی دی. نو کوهاټ کې آی تھنک چې د دې سټیزن د هغه چې کوم د ټوریزم ډپارټمنټ ماته څه نه ښکاري چې دلته کې دی څه کار کړي دې نه موږ نه یو اویر چې دې کې دی څه کار کړي. دلته خلک وي لکه بس د زراعت ډېر خلک زراعت لرسي که نه ډېر بس لمبېدو لرسي ډرون سره دغه کوو حقیقتمند ډېر دي هلته لکه سپی خو به بسیای نه په ویډیو خفه کېږي خو نه مړه بس که خفه شو ور وګې غپېږي څنګه چل دی تاسو څنګه نوس کړو مستۍ نه چکر ته راغلی څنګه ځای دی